د حمید الله ډبروال صاحب کتاب ضیاء الرحمن په 5000 روپۍ اعزازي بیه باندې واخیستو. سمه بلقیس سلیمان له به دې وغواړمه، سمه بلقیس سلیمان له به دې وغواړمه، جینۍ که خوښه دې وي ځان له به دې وغواړمه. زما هم خوښه یې ودان وی زما هم خوښه ده، زما هم خوښه ودان وی زما هم خوښه ده، زما انګور به شي ودان له به دې وغواړمه. د دغه شعرونو خالق او د دغه شانتې د نورو ډیرو شعرونو خالق ودان اتمانخيل صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او تاسو ته مخاطب شي. ودان اتمانخيل. ډبروال صاحب سلګۍ ژوندون په دغه کتاب باندې وته ډیر مبارکباد وایو. خدای دې وکړي چې هغوی ډیر ژوند عمومي او دغسې ښکلي کتابونه د پښتو ادب دپاره د پښتو ژبې د پرمختګ دپاره او د دې قوم د پرمختیا دپاره نور کتابونه هم چاپ کی. ما ښه کوشش کوو خو یاره نه راکوزېده، ما ښه کوشش کوو خو یاره نه راکوزېده، هغه د خپل غرور د غره نه راکوزېده. ما ښه کوشش کوو خو یاره نه راکوزېده، هغه د خپل غرور د غره نه راکوزېده. او تر څو چې به یې خلکو له ښه کار کتلی نه و، حیران صاحب، تر څو چې به یې خلکو له ښه کار کتلی نه و تر هغې به د بر ګودره نه راکوزېده. مننه. تر څو چې به یې خلکو له ښه کار کتلی نه و تر هغې به د بر ګودره نه راکوزېده. او ارمان که په کابل کې د بمونو باران نه وی اشنا صاحب، ارمان که په کابل کې د بمونو باران نه وی نو ښکته به ښایسته ماجره نه راکوزېده. مننه. ارمان که په کابل کې د بمونو باران نه وی نو ښکته به ښایسته ماجره نه راکوزېده. او د ښار د نوي رنګه لرې ګرځېدله، د ښار د نوي رنګه لرې ګرځېدله، زما ټپه د خړ خیبره نه راکوزېده. مننه. او څو شعرونه نور چې یاره دا خلاف خبرې به کومه، شفق صاحب، یاره دا خلاف خبرې به کومه د هوا، یاره دا خلاف خبرې به کومه د بلا خلاف خبرې به کومه. ټول عمري په مونږ شګې راشیندلي، ټول عمري په مونږ شګې راشیندلي د هوا خلاف خبرې به کومه. ټول عمري په مونږ شګې راشیندلي د هوا خلاف خبرې به کومه. او چې تر څو پورې مې پیغلې وي سرتورې، چې تر څو پورې مې پیغلې وي سرتورې د رڼا خلاف خبرې به کومه. مننه. او یو څو شعر نور د حیران صاحب په اجازه چې کمبخته لیونیه یا بدبخته لیونیه، کمبخته لیونیه یا بدبخته لیونیه، په ځان دې هسې تېره کړله سخته لیونیه. او ته څه خبرې ژوند په هغه خلکو باندې ویاړي، ته څه خبرې ژوند په هغه خلکو باندې ویاړي چې چا باندې وختي هم وي ناوخته لیونیه. او په دغه جماعتونو کې جهاد نارې دي، په دغه جماعتونو کې جهاد نارې دي، د دغه جماعتونو نه نور تخته لیونیه. مننه. په دغه جماعتونو کې جهاد نارې دي، د دغه جماعتونو نه نور تخته لیونیه. او د هغه چا په سر باندې زما سره خلافي، شفق صاحب، د هغه چا په سر باندې زما سره خلافي چې چا راغورځولی یې له تخته لیونیه. مننه. د هغه چا په سر باندې زما سره خلافي چې چا راغورځولی یې له تخته لیونیه. او پښتونه که خدای دې د دې جنګه چرته خلاص کي، اشنا صاحب، پښتونه که خدای دې د دې جنګه چرته خلاص کي، څه ومنه په پیر بابا منخته لیونیه. مننه. او حیران صاحب دغه یو نظم چې زه ډیر ساده سړی یم، زه اوس په دې پوهه شومه، زه ډیر ساده سړی یم، زه اوس په دې پوهه شومه، زما نه بل کم عقل نشته دی قسم درته خورم، دا زه چې خوارو زار یم دا په دې خبره یمه چې زه د جنگ خلاف یم، امن چغې وهم، زما مازغه خراب دی، نه مې زندګي خوښه ده او نه مې په هغه جان کې لویه خوشحالي خوښه ده. زما چې دا سوچ وي نو دلته به نهر ګرځمه، زما چې دا سوچ وي نو دلته به نهر ګرځمه، او چې کله مړ شمه نو هلته به دوزخ ته ځمه. د 21مې صدۍ جنګ خو ګټور جنګ دی، زه لیونی یم په امن باندې څه شی کوې،
زه لیونی یم په امن باندې څه شی کوې د ورځې تورې جامې اغونده ټوپک ګرځوه او د شپې سپینې جامې اغونده چاړه پیدا کا نصیب دې خپل دی بس که مړ شوې نو جنت ته به ځې او که ژوندی وي د ډالرو سره لوبې کوه او که ژوندی وي د ډالرو سره لوبې کوه یو ملګري یو نظم وغوښتو د هغې نه مخکې یو څو شعرونه چې سړیا ومې منه ګوره داسې نه خلاصېږم سړیا ومې منه ګوره داسې نه خلاصېږم زه اوس د دې بل شوي اوره داسې نه خلاصېږم او مطلب دې دا دی چې خوله پرانیزم او چغې کمه مطلب دې دا دی چې خوله پرانیزم او چغې کمه خاموشۍ ستا د دې پیغوره داسې نه خلاصېږم او د مارګلې په کنډو غنې کېږده اورئ که نه د مارګلې په کنډو غنې کېږده اورئ که نه پښتون وطن یم د لاهوره داسې نه خلاصېږم مننه د مارګلې په کنډو غنې کېږده اورئ که نه پښتون وطن یم د لاهوره داسې نه خلاصېږم او دا شعر د ټولو باجوړ ملګرو ته ډالۍ وي چې ګولۍ را پرېوته او دوه دیواله وغورځېدل ګولۍ را پرېوته او دوه دیواله وغورځېدل د دې نه پس به زه د کوره داسې نه خلاصېږم ګولۍ را پرېوته او دوه دیواله وغورځېدل زه د دې نه پس به زه د کوره داسې نه خلاصېږم او نور د سپېڅلي بغاوت مالوچ په غوږو کېږدم نور د سپېڅلي بغاوت مالوچ په غوږو کېږدم د دې حالاتو د دې شوره داسې نه خلاصېږم او دغه نظم احساس وړوکی نظم دی چې ملګري وبخه دا تا چې کوم تپوس وکړو ملګري وبخه دا تا چې کوم تپوس وکړو زما نه دا تپوس اکثر کېږي خو داسې ده چې نه غواړم دا چې زه د دغه سوال ځواب ووایم او هغه ځکه چې بس مړه څه ترې نه جوړېږي زما کوشش دا دی چې خلکو له خندا ورکمه خلکو له ژوند ورکمه خلکو له رڼا ورکمه نه غواړم دا چې څوک خفه کم او بې سوره یې کم زه د دې وجې نه په دې خبرې نه کومه زه د خپل ژوند د تورې شپې خبرې نه کومه خو که ته خامخا دا غواړې چې ځواب درکمه نو بیا غوږ کېږده خو په دغه شرط چې ژاړې به نه خو که ته خامخا دا غواړې چې ځواب درکمه نو بیا غوږ کېږده خو په دغه شرط چې ژاړې به نه خبره دا ده چې زه ښه یم ښه خوشحاله یم ما ته بیخي دا احساس نه کېږي چې زه داسې یم د عامو خلکو په شان ټیک ټاک زندګي کومه خو لیونی چې مې رایاده شي نو وژاړمه هغه جینۍ چې مې رایاده شي نو وژاړمه سپینه سپوږمۍ چې مې رایاده شي نو وژاړمه په هغه وخت کې مې په ذهن کې دا خیال وګرځي چې نو هغه به اوس زما وی تیاره ژوندون به مې رڼا وی په مړ ارمان کې به مې سا وی خدایا که سترګې مې بینا وی خپلو به ولې زه پرادو ته پرېښودمه خپلو به ولې زه پرادو ته پرېښودمه نړۍ مننه د اورېدو پیریان مهماګان چې یا په ورکه پسې ورکو یا په ورکه پسې ورکو یوه چغه درته ښایم که دا سترګې مو رڼا شي او دا ورکه مو پیدا شي ستاسو یاد شي چې واړه ستاسو یاد شي چې واړه او زمونږ نه به څه ورک شو غیر چاپېر به ګرځېدلو مونږ به دا خبره کوله چې پیریانو ماماګانو تاسو خپله غوټه واخلئ مونږ له خپله غوټه راکئ بس په دې به مو یقین و هغه ورکه به پیدا شوه حیران صاحب بس په دې به مو یقین و هغه ورکه به پیدا شوه اوس هماغه شانې چل دی میخکي رانه ورک شوي ډېر سړي رانه ورک شوي که زما منۍ ملګرو زه چې یو ځای ته راټول شو او ټول دا چغې شروع کړو چې پیریانو ماماګانو تاسو خپله غوټه واخلئ مونږ له خپله غوټه راکئ ډېره مننه